تهاني الحب تسبقنا. الله الله صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې و مسلمان ته د کافر وینه د ضرورت په وخت کې لګول جایز ده او که نه ده؟ محترمینو، مسلمان مریض ته د کافر وینه لګول جایز خو ده، لیکن ښه نه ده، ځکه د کافر په وینه کې چې کوم اثرات خبیثه دي د هغه د منتقل کېدو او په مسلمان کې د اثر انداز کېدو قوي خطره ده، ځکه چې علماء امت د یو فاسق ښځې شیدې یو کوچني ته ورکولو څه منع کړې ده، نه یې خوښه کړې، نو دغسې د کافر د وینې څخه هم باید ځان وساتله سي. البته که ضرورت وي نو بالکل جایز ده. دغه رقم د جامعه بنوریه العالمیه فتوا ده، فتوا سریل نمبر 16919، هغه هم دغه لیکلي چې جایز خو ده، لیکن ښه نه ده چې یو مسلمان ته د کافر وینه ور ولګوي. البته که ضرورت وي بالکل یې ورلګولی سي. په حواله سره د فتاوای هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 255. او کافر ته مسلمان وینه ورکول څنګه ده؟ دا مخکې موږ په تفصیل سره بیان کړی و د کتاب نوازل په حواله سره چې بالکل کافر ته د مسلمان وینه ورکول جایز ده. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.